د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره په لوړه کچه کار روان دی. سلام قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. د مجاهد په وینا هڅې روانې دي چې ژر تر ژره له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د مجاهد د معلوماتو له مخې د دې ستونزې د حل لپاره په لوړه کچه کار پیل شوی دی. طالبان پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له څه باندې یوه کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د نجونو د ښوونځیو بندېدو په هیواد دننه او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي، خو دا ځل د اسلامي امارات د ویان ذبیح الله مجاهد له وروستیو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې هرکلی شوی. خلکو ټینګار کړی چې د اسلامي امارات چارواکي باید په دې اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کیږدي. ګرانو کتونکو، د نورو تازه، دقیق او پر وخت خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.